نن درته د یوه داسې انسان کیسه لرم چې خپله ځواني، خپل علم او خپل عمر یې د انسانیت د روغتیا او ژوند د ژغورلو لپاره وقف کړی دی. هغه څوک چې د دردونو او ناروغیو تر شپو د امید سهار راوړی، د ستړیو سترګو پر وړاندې د ژوند مسکا ودروي او د عملیاتو تر سختو څراغونو لاندې د انسان ژوند ته نوی فصل پرانیزي. دا بیریا انسان د طب په سپېڅلي سفر کې نه یوازې مسلکي بلکې د انساني رسالت یو ځلېدلی ستوری دی. هغه په جرمني کې د طب د لوړو زده کړو په ستونزمنو لارو مزل کړی او له نږدې 18 کلونو راهیسې د جراحي نازک هنر د عمل او خدمت په ډګر کې یې بې شمېره خلک ژغورلي او بې شمېره کورنیو ته یې د خوښۍ او هیلې څرک راوړی. یوازې د طبابت په سپېڅلي ډګر کې نه، بلکې د فرهنګي غونډو، ادبي ماښامونو او ملي خوځښتونو په ډګر کې یې هم تل د ملګرو ترڅنګ د زړه څراغ بل ساتلی. راځئ د ډاکټر صاحب له ژوند، سفر او تجربو سره یو ځای شو او یوه نوې کیسه واورو. هغه بریالي قدمونه چې د کونړ له خړو خاورو پورته او د جرمني تر لوړو پوړیو واخیستل شو. دا قدمونه 22 کاله پخوا د یوه نامعلوم برخلیک پر لوري وو. له کړاوونو او سختیو وروسته یې په بریالي ژوند بدلون وموند. سعید میډیا وپتیله چې د همدې دروند خویه انسان ژوند انځور کړي. یوټیوب کې دغه بس هغه ټولو د سودا یې بس همدا چې ولې چې راشو بس همدا ډاکټر شیرولی شیر نومیږي. له کلونو را په دې خوا په جرمني کې ژوند کوي. له ماشومتوبه یې له طبابت سره مینه درلوده. د زده کړو پر وړاندې یې خنډونه ناهیلي زېږوله، خو پر وړاندې یې د مبارزه د نه ماتېدونکي انسان نښه وه. کله کله به مې ځان څه فکر کوو چې دا زما زده کړو دا وخت ماته خنډونه برابرول چې زه زده کړې ونه کړم. نو زما زده کړې مې چې ډېرو پړاوونو خنډونه تېرې شوي دي. زه پیدا شویم په کونړ کې د وټپور ولسوالۍ لودم کلي کې. نو بیا لومړنۍ زده کړې چې مې بیا هماغه وټپور متوسطه ښوونځي کې وې. نو هلته مې تر څلورمه چې مې صنفه پورې چې مې زده کړې وکړلې، بیا نو دغه زمونږ سیمه چې وه دغه وخت دولت مخالفینو ونیوله و. نو دغه ځای مې شوم هغه لومړنی جهاد چې وکړو زموږ په مکتب یې وکړو چې هغه یې وسوځو. نو زما غوندې د ډېر نور کیدای شي ماشومان به وو چې زده کړو نه بې برخې شولو. بیا د هغې نه وروسته نو تقریبا 2 کاله د زده کړو نه بې برخې پاتې وو. بیا په غرونو باندې راواوښتو کونړ مرکز ته اسداباد ته. د هغې نه ما ورته کابل ته راغلم. بیا نو کابل کې مې د وروسته زده کړې بېرته هلته شروع کړلې. نو خوشحال خان لیسې کې مې تر 12 صنف پورې زده کړې وکړلې. بیا 12 ټولګي کې بیا دغه وخت کې داسې قانون راووته چې څوک چې 18 کلن فارغېږي باید عسکرۍ ته لاړ شي. یو بل خنډ را پیدا شو. بیا نو کونړ ته لاړم او 12 صنف کې کونړ نه فارغ شوم. د هغې نه وروسته بیا عسکرۍ ته لاړم. نو عسکرۍ 3 کاله دوره چې مې تېره کړله نو بیا طب پوهنځي کابل طب پوهنځي کې شامل شوم. هغه مې چې یو 4 سیمستره 2 کاله او 4 سیمستره چې مې ولوستو، بس نو بل جهاد بله دوره پکې راغله د خپلمنځي جګړو کابل پوهنتون بل خنډ پیدا شو. بس پوهنتونونه مکتبونه هر څه بند شو. خپلمنځي جګړې د کابل پیدا شو هغه 1992 کال نو بیا پاتې شو. ډاکټر شیرولی شیر 22 کاله وړاندې له ډېرو هیلو سره له وطنه کډوال او جرمني کې میشت شو. نوی چاپیریال، نوې ژبه او کلتوري توپیرونه په ژوند کې یې نوې تجربې وې. بیا نو جرمني ته راغلو، مهاجر شولو. دلته چې بیا راغلم نو بیا خو یو څو کاله دلته وو چې ژبه یې سړی زده کوي، یو څه عمر هم ډېر شوی او دا هم سخته وه چې دلته بیا د افغانستان د ښوونځي نه فارغ شي او دلته بېرته زده کړه کوې.
ډېر وګرځېدلم، په اخر مې بیا د بون پوهنتون کې ځای راله راکړو چې د ژبې یو امتحان باید ورکړم. نو بیا د کابل پوهنتون د طب پوهنځي نه بېرته له سر نه مې شروع کړو، د لومړي سیمستر نه. نو بیا مې طب پوهنځي هلته په د بون په پوهنتون کې ولوستو. مخکې له دې چې د طبابت له ډګره د ډاکټر شېروالي شیر مهمې او جالبې خبرې واورو، راځئ پر دې ځان پوه کړو چې هغه څنګه دلته له کلتوري اړخه ځان وطني ساتلی. په کډوالۍ کې د ملي او کلتوري ورځو یاد ژوندی ساتل ډېر مهم وي، ځکه خو ډاکټر صاحب شیر او د هغه نورو ملګرو 27 کاله وړاندې یوه فرهنګي ټولنه جوړه کړه. دوی ډېرو ملي او فرهنګي ورځو ته پروګرامونه جوړ کړي او جوړوي څو افغان ځوانان، میرمنې او ماشومان خپلې تاریخي صحنې او ارزښتونه له یاده ونه باسي. د افغانستان کلتوري ودې ټولنه خو هماغه وختونه و چې د موږ 1993 کې دلته راغلو. د هغې نه یو کلونه وروسته هماغه افغانستان کې داخلي جګړو او بیا وروسته پسې د طالبانو وخت راغی، لومړۍ دوره د طالبانو چې په افغانستان کې فرهنګي او د علمي کارونه دا بیخي په ټپه ودرېدلي وو. نه یوازې ټپه ودرېدلي وو، هغه بنسټونه چې څه ناڅه موجود وو دا هم ړنګ شوي وو. دلته بیا یو تعداد هېوادوالو چې ډاکټر صاحب زین انځور دلته بیا راغی، بیا ټول په دې کېناستو، بحث هم کوو چې هلته خو اوس کار امکان بیخي نشته دی. مونږ هم دلته کینو نو لږ ته لږ هغه لږ څه هم کوو، هغه هېوادنۍ هغه مکلفیت خو باید سرته ورسوو چې یو څه باید وکړو. بیا ټول سره کېناستو، نو بیا په ټولو په مشوره باندې د افغانستان کلتوري وده ټولنه جوړه کړه چې نور دوستان ټول سره ډاکټر صاحب زین انځور پکې ډېر رول لرو، ځکه دی نو بیا راغلی و. ډاکټر صاحب خوشحال روحي و، ډاکټر صاحب صابر و، ډاکټر صاحب ماخان شینواری، ډېر دوستان نور ټول یو ځای سره د افغانستان د کلتوري وده ټولنه سره تعداد کې یو سره جوړه کړو. ګټه رچرسي یو خدای چې یو مرکز لږ ته لږ فرهنګي مرکز موجود دی. دلته چې کوم فرهنګي غونډې کېږي، د ملي ورځو لمانځنې کېږي، سیاسي غونډې کېږي یا نور مشاعرې جوړېږي، دغه څیرې چې خلکو ته، ماشومانو ته د دوی دغو ته د هغه پردیتوب مخې نیسي. هغه ماشومان چې رالوي کېږي یا دلته راځي پیدا کېږي یا چې رالوي کېږي، خو تقریبا وطن دپاره پردي دي. نو د دغې لږ ته لږ د پردیتوب مخې نیسي. ماشومانو ته روزنې د افغاني روحیې ورکول د دې لپاره ډېره مثبته. موږ خپله د دې دغه چې په کور شاوخوا کې د فرهنګي فعالیتونه ډېر زیات وو جرمني کې، او واقعا هغه ماشومان چې دلته پیدا شوي دي، وطن یې تر اوسه لیدلی هم نه دی. دا اوس چې ته وګورې، ته فکر کوې چې دا بیخي فرضاً افغانستان په یو کلي کې رالوي شوي دي، که نه زیات داسې ماشومان شته دی. دا ټول د فرهنګي دغه وو، دا نه چې یوازې زموږ ټولنه وه، هلته نور هم ډېرې ټولنې وې واقعا چې ټولو په دې برخه کې ډېر کار کړی دی. له هېواده نږدې 15,000 کیلومتره لرې وطني چاپېریال، افغاني جامې، لوی کتابتون او د ملي ژبو کتابونه، دا ټول د ډاکټر صاحب د ژوند ملګري دي او له مطالعې سره یې خو له پخوا مینه ده. خوشحال خان لیسه کې مې درس ویلی ده. خوشحال خان لیسه داسې وه چې ډېرو به ویلی چې خوشحال خان لیسه نه یوازې زده کړو ځای دی، بلکې یو سیاسي فرهنګي لیسه ده، که نه دې نه چې به څوک فارغ شو نو دغه فرهنګي یو مینه خو به ورسره حتمي وه. د دې په څنګ کې به یا سیاسي فارغېدو، ځکه دغه لیسه هم داسې وه. زما د مکتب د وختونه د ادبیاتو سره، د پښتو شعر سره، دیو سره مې مینه ډېره وه. ملګري مې ټول چې وو، فرضاً پوهاند محمد اسماعیل یون زما هم صنفي و، یو چوکۍ ملګری مې دی. نو هغې سره هم ډېر ناست پاسې لرلې. هغه وخت کې فرهنګي غونډې به م جوړولې، مشاعرې به م جوړولې، همدا د مکتب د وختونه. نو د پښتو ادب سره، شعر سره پخوا نه مینه لرل، مکتب د وختونه. دلته اوس همدغه مینه ورسره پالو. نو د دې غونډو مجموع کې د ملي تاریخي ورځو لمانځنو یو خپله چې هغه د هغې حق ادا شي، یو ضرورت دی. د دې په څنګ کې د دوستانو، د افغانانو یو بل سره لیدنو، تماسونو، د یو بل سره د مشکلاتو شریکولو، دا یو ښه موقع. او موږ واقعا کله چې دوستان دغه غونډو کې نو دا یوازې فرصت دی چې دوستان چې په میاشتو میاشتو په مصروفي په کارونو کې، نو دغه وخت کې سړی وګوري، سره یو بل د احوال نه خبر شي، نو دا یو ښه فرصت دی. یو سړی خوشحالېږي واقعا. دوستان چې سړی ویني د بېلابېلو ښارونو نه، واقعا د خوشحالۍ احساس سړي ته پیدا کوي. که افغانانو ته موقع ورکړل شي او له جګړو لرې وساتل شي، دوی هم له چا کم نه دي.
کولی شي چې په هره برخه کې لاسته راوړنې او ویاړونه ولري؟ اولادونه خو مې څلور دي، نو څلور اولادونه مې 2 زامن دي 2 مینونه دي. ماشاءالله. مشر زوی خو مې اقتصاد برخه کې زده کړې کړي دي، ماسټري کړل اقتصاد برخه کې، هغه کار کوي یو دغه کې کمپنۍ کې. لور مې پیداګوژي ویلې ده، هغې کې ماسټري کړې ده، هغه هم خلاصه شوې ده. کار پسې ده کېږي، کېدای شي اوس نوې خلاص شوې ده. او بل زوی چې مې دی هغه طبي اقتصاد برخه کې دا یو نوی غوندې مسلک دی چې طبي اقتصاد چې دا شفاخانو او دغو کې بیا دغه کار کوي، اقتصادي مسایل به په شفاخانو کې دغه کوي. نو هغې کې هغه خلاص دی، اوس دا اخرنی سیمستر یې دی. او یو مې وړه لور ده رښتینه، هغه مکتب کې ده، ګمنازیوم کې ده. مشر زوی نوم یې دغه دی ارمان دی، لور نوم یې تاتره او د بل زوی نوم یې ساحل دی. ما خپله د تحصیل دوره کې مې دې فکر نه و کړی چې زه به حتمي جراحي کوم. دا کوم وخت دا سټاج دوره دلته وایي، دلته ورته PU ته وایي، که نه پراکتس شیا ورته وایي، عملي کال. نو هغه سټاج افغانستان کې ما سټاج دورې سره فکر کوم چې دا مساوي وي. نو هغې کې بیا سړی دا ټول شی نه شفخانه کې کار کوي، د ټولو کې د عملي کال چې دی. بیا همدغه وخت کې ما دا فکر پیدا شو چې زما دغه چې و د اولتیا چې مې و د جراحي برخه کې دغه وه ده ښه وه. او یو پروفیسر ما به ځان سره ډېر عملیاتونه لمبولم، نو هغې هم لږ کېدای شي تاثیرات یې راباندې کړي، تشویق کړی. بیا مې بس همدا جراحي برخه مې بیا فکر مې کوم چې زه دغه کې به ښه یم، نو بس همدا جراحي برخه ته مې دغه وکړو. خوښه مې وشوله لږه. هماغه عملي کال چې و سټاج دغه کال نه مې خوښ. اول وخت نه مې فکر په نه و کړی چې زه به څه شی کوم. اول نه مې ډېر فکر دا و چې زه کېدای شي د زړه ناروغیو برخه کې کار وکړم. خو بیا دغه شو. دلته جرمني کې داسې دی چې طب نه ته خلاص شي، عملي کال دې هم خلاص شي، ټول دې خلاص شي. د هغې نه وروسته ته بیا چې کار کوې، نو ته بیا یوه برخه کې کولی شي کار شروع کړې. د هماغې ځای ستا مسلک دغه برخه معلومېږي. د انسانیت د خدمت په لاره چې ځې، له ډېرو ورځني چارو څخه به لرې پاتې کېږي، خو په ژوند کې دې باید داسې څوک وي چې در سره اوږه په اوږه د ژوند بیړۍ دې د طوفانونو له منځه تېرې کړي او روانه یې وساتي. خپله طبابت کې شخصي ژوند دپاره خو نه یوازې جرمني کې، په ټوله دنیا کې داسې مسلک دی چې د خپل شخصي ژوند د ډېرو برخو نه باید پکې تېر شي. ځکه ستا ژوند باید دې ته وي چې تر نورو د ژوند د ژغورنې دپاره کار وکړي، او دا مجبور کې سخت کار دی. خو دا هغه څه غواړي چې هغه ته خپل مسلک سره مینه لري، انتخاب کړی دی په خپله ته ومانې، نو دغه ټولو سختو ته بیا سړی آمده وي. نو بیا د یو وخت کې د ژوند یوه برخه شي، سړي باندې ډېر دروند نه تمامېږي، که نه د ژوند یوه برخه شي. فرضاً سړی ووایي چې زه میاشت کې 1 یا 2 هفتې اخر کې د هفتې خالي لرم او نور هېڅ نه لرم، نور هره ورځ باید کار ته لاړ شم، هره ورځ باید یو سخت حالت سره دغه وکړم چې یو ژوند وژغورم، یو ناروغي یو انسان ته درد نه دغه کړمه. نو دا هغه شی دی چې سړی فکري لحاظ باندې کور کې م ارام نه پرېږدي. تقریبا دا کار او دا کورنۍ هغه شخصي ژوند مسؤلیتونه چیرې دي کې بیا زما مېرمن چې واقعا دغه برخه کې هغه ډېر مسؤلیتونه هغې په غاړه اخیستي دي، چې ماشوم روزنه ده، ماشوم ډاکټر ته تګ دی یا نور سوداري، دا تقریبا هغې په غاړه اخیستي. نو زه دې نه خلاص یم واقعا چې دغه برخه کې ما څه ډېر کومک کېږي. دا ډېر مهم فکتور دی که نه. د طبابت کې دغه دی د مضمون دی د دلته ورته جرمني کې ورته ارتس پاتسین بیتسیوم وایي که نه، چې تا باندې یو ځل باید تا باندې مریض باور پیدا کړي چې ستا درملو ته ګټه کوونکي. اول دغه باید دغه ته چې ته کومه رهنمایي کې، کومه لارښوونه ورته کې، په تا باندې لومړی باید باور پیدا کړي. او دغه باور پیدا کول دپاره باید ته ډاکټر سره مریض سره دغه شان برخورد وکړي چې تا باندې باور پیدا کړي. نو دواړه مهم فکتورونه دي چې هم مریض سره ښه چلند، تا باندې باور پیدا کول، او په عین وخت کې تداوي چې هغه مسلکي طبي تداوي ده، هغه دواړه مهم فکتورونه دي چې دواړه باید سړی په نظر کې ولري. خو سړی اول یو ډاکټر باید دا په نظر کې ونیسي چې ناروغ دی. یوازې دا نه دی چې د هغې فرضاً د وجود کومه برخه دغه کوي، دغه وجود برخه چې ناروغه ده، دا په اعصاب هم تاثیر کوي، د هغې په روح هم تاثیر کوي، او هغه په نورمال حالت کې نه وي ناروغ. نو کله چې دا تا په ځان سره ومنله چې دا ناروغ دی، په ټول مکمل شکل سره ناروغ دی،
نو بیا که هغه کار څوک خو ناروغ دی باید سره ډاکټر دې سره باید حوصله ولري د یو نورمال برخورد دغه ته باید ونه کړي تمه ونه کړي که کوم حالتونه کې سره دي چې ډاکټر ناروغان ټول داسې نه وي خو که پیدا کېږي نو سړی باید سره حوصله ولري او د ناروغ برخورد چې دی دا ډېر ځان ته جدي ونه نیسي. ډاکټر شیرولی شیر د طبابت له نړۍ 2 مهم تخصصونه خپل کړي دي: عمومي جراحي او بطني جراحي. زه د عمومي جراحي او د بطني جراحي دواړو برخو کې تخصص لرم. نو په دغه دواړو برخو کې بېلابېل عملیاتونه راځي. په ورځ کې عملیاتونو هغه تعداد هم فرق کوي. بعض وخت کې کله چې نوکري وو عاجل عملیاتونه زما برخه کې چې ډېر په د بطني جراحي برخه کې چې پرنده کولمو عملیاتونه دا ډېر راځي. فرضاً په شریک په ټیم دلته خو عملیاتونه د یو ټیم په دغه باندې کېږي 2 نفره اکثراً کوي که نه 2 ډاکټران دي. اوس پرنده ډېر اوږده په بطني جراحي کې اوږده عملیاتونه چې دي او ډېر اساسي فرضاً د پانکریاس عملیاتونه دي که نه نور هم بېلابېل اوږده عملیاتونه شته خو د پانکریاس عملیاتونه چې دي هغه ډېر وخت نیسي او ډېر تقریبا 6 ساعتو پورې هغه اوسط ډول دغه چریان وخت یې 6 ساعته دوام کوي. چاته بعض وخت کې دلته چې به موږ کول منځ کې به وله یو د 10 یا 15 دقیقو منځ کې بیا تفریح هم کوله چې یوه برخه بیا خلاص شوله بله برخه زه خپله مې د عادت دی چې هم د پخوا نه چې عملیات ته نه وځم دا کاري بدلوم کلمه ویم چې خدای بس زما لاسه چې کوم ګټه رسېږي دغه مریض ته چې عملیات ښه تېر شي دا مې عادت شوی دی بیخي. هغه اوس باندې ټول پېښ شوي دي چې زه هلته خوله خو زوم چې چېږم زه خپله دغه ویم کلمه ویم او دا ماته دغه شوی دی چې خدای ښه م تېروي. ډېرې جالبې صحنې ماته چې ډېر خوند په خپل مسله کې راکلی دی چې پرنده عملیات نه راوځي یو ډېر خطرناک حالت چې که پرنده مریض د عملیات نه پاتې وي نو کېدای شي ژوند خو د خدای لاس کې دی خو کېدای شي بس یو څو ساعتونه یا فرضاً یوه ورځ نه وروسته مړ وي او کورنۍ بیرون ناسته یو ټوله ژوند وژغوري او هغه د خوشحالۍ ساه چې دوی په دې مخونو کې ګوري دا بیا مسله کې ډېر خوند سړي ورکوي چې که ما هر څونه سخته تېره کړه خو د یو انسان ژوند مې وژغوره په څنګ کې مې د یو غټې کورنۍ ته دونه خوشحالي ورکړله که نه دا مسله کې سړي ډېر خوند ورکوي. په پردي وطن کې خپلو هیوادوالو ته خدمت کول د انسان د ژوند هغه خوږ احساس دی چې د کډوالۍ ساړه سفر ته تاوده رنګونه بخي. ډاکټر شیرولی د عملیاتونو پر مهال له خپلو افغان ناروغانو سره د مخامخ کېدو خوندورې شیبې کیسه کوي. د دغه نه تېرېدلم همدا دهلیز کې دا سهار دلته ډاکټران دغه کوي دا دې ته فلوګشپرېشو ته وایي چې ټول ډاکټران راټولېږي د مریضانو باندې خبرې کوي سهار وخته چې کوم مریضان د شپې نیول شوي دي. چې تېرېدلم یو نفر مې ولیده چې دا پېښورۍ څپړۍ اغوستې وې صحیح دا پښې مې ولې وازې ولیدې دروازه نیمه وازه وه. مولا دا خو داسې دي لکه پېښورۍ څپړۍ چې دروازه مې څه وازه کړله خو یوه ښځه ناسته وه یو هلک ناست و هغه چې دغه شو دا ورغلم پام مې وکړ چې پوه شوم ول افغانان دي لکه چې پوښتنه مې وکړه کوم افغانستان یاست هغه افغانان چې اوس یو کلي کې وو افغانان هلته دونه نه وو خو لږ یو مهاجر یو کم جوړ شوی و. بیا یې ویله چې دغه یاستو ربامیان یاستو تکلیف یې لرو بیا مې هغې خو تداوي او شی نه خلاص شولو اوس وګرځېدلم ډېر خوشحاله شو. یوه جمعه وروسته دغه د مورې ډېر یو سخت دغه و د ګردې کاڼی یې لرو او ډېر سخت درس سره مخامخ وه. خو زه چون جراحي برخه کې هلته نوکري وم خو د اورولوګي ملګري موږ سره هلته وو خو ما هغه هلک ته ویل چې دا باید بستر شي او تداوي وشي خو دغه ګردې خو ډېر سخت درد یې داره کاڼي راځه د شپې دوا ورڅه مو ته دغه کړله خو هغه کاڼی خارج شو درد یې یو دم ښه شو. ما ورسره هلته دغه وکړو چې بستر شي باید او نیمې شپې تقریبا 2 پورې ورسره ایښوم چې دا مشکل یې حل شي. نو بیا کاڼي چې دغه شو دا ډېره خوشحاله وه. بیا سهار له زه رخصت وم ځکه د شپې مې نوکري کړې وه خو دې سره پاتې شوم چې هلته وله دا سټي سکین یې وله کول او دغه یې وله کول ما ورته دا ټول شیان یې باید وشي. نو دغه شو له ما ته ویل چې د کوم ځای وایي بچی م وایي ما زه راغ ځای یم چې کېدای شي تاسو په کور کې ډېر ځله اورېدلي چې بد نوم به ما اورېدلي ما زه کونړ یم پښتون یم او کېدای شي تاسو په دې نوم وایي چې و ما ډېر اورېدلي د ایران کې ډېر ژوند تېر کړی د ایران نه راغلي د بامیانو اصلا. نو بیا چې دا ښځه دا دغه ما کیل د ښکلې سترګو کې مله اوښکې لیدلې دغه خلکو مخکې
نو راله لکه وطن یو وطني کلیواله ښځه او دا واقعا داسې کلیواله ښځه معلومېدله لیک راونیولم په تدي باندې ښکل کړلم وایي چې رښتیا موږ ډېر څه بد ستاسو په دغه اورېدلي وایي اوس ماته معلوم شي چې خپل وطندار خپل افغان دی یو بل یو عجیب دغه و یو مریض و د هغې یو ما نوم وله ولیده چې نوم یې اسلامي نوم دی مالخوزه کېدی شي چې عربي یا څوکي عملیات مې وله وکړل ځکه زه یو عملیات نه خلاص شوم بیا بل عملیات ته داخل یم دا یې تیاره مده کړی و نو هغه دا مې هم وکړو مخکې نه مې نه ولیدلی خو خبر شوم چې دغه تکلیف یې دی باید عملیات شي عملیات یې غټ عملیات نه و وړوکی عملیات خو نو ما چې ولید هغه وخت کې بېهوشه و نرسانو دغه انستیزي والا بېهوشه کړی و نو چې عملیات مې خلاص کړو دا هغه د عملیات یو بل مخصوص خون لی وړي چې تر څو صحیح راویښېږي زه راووتم دغه نه عملیات خانونه چې وینو ته راووتلم چې ګورم چې یو وړه ماشومه را یوه ښځه ولاړه ده ډېر بد حالت کې دي خپل منځ کې فارسي خبرې کولې تاسو افغانان یاست وایي و مال څه کوئ وایي زما پلار عملیات و وایي ډېر درد یې و عملیات یې شوی دی څنګه به یې مال پلار خو پلانین خو نه و وایي و مالخه خو به عملیات کوم خبر نه وم چې د افغان دی او بیا مې لور مې وله دننه بوتله هغه مخصوص ښځه مې وله بوتله چې زه خبر نه وم خو زه عملیات یې ښه تېر شو نو رښتیا ته دغه شان دا خو ډېر راځي چې عملیاتونه خلک کوي خو دا چې دغه خپل وطندار سره دغه وکړي داسې ورته یو بېل دغه ورکوي چې لږ ته لږه جرمني کې یو څوک دغه کړي چې خپل وطندار دی که نه یو څه خدمت ورته ډېر څو ورځې زه خوشحاله وم د ډاکټر شیرولی شیر د شخصیت د لا ښه پیژندلو لپاره مو په جرمني کې ډاکټر لونګ یوسفزی وغږاوه. البته د دې کامیابۍ تر شا د ډاکټر صاحب شاید ډېر لاملونه نور هم وي خو زما په اند باندې ډاکټر صاحب چې دی د یو ډېر قوي عزم او ارادې خاوند دی او د دې ترڅنګ یو ډېر د مثبت فکر لرونکی دی او هغه انسانان چې هغه مثبت فکر او قوي اراده لري هغه کامیاب انسانان دي او د هغې د جملې څخه یو ډاکټر صاحب شیرولی شیر هم دی. ډاکټر صاحب چې دی یو ډېر فرهنګ فعال سړی هم دی د هغې چې د خپل هیوادوالو همدارنګه د افغاني کلتور په ساتلو کې او همدارنګه د پښتو ژبې ډېر زیات چوپړ او خدمت کړی دی. البته ډاکټر صاحب شیرولی شیر ډېرې زیاتې وړتیاوې لري خو زما خپله چې دی یو څو ځانګړتیاوې ډېرې زیاتې خوښې دي. یو خو دا دی چې دی د ډېرو ښو اخلاقو خاوند دی. دوهم دا دی چې دی یو ډېر ټولنیز او اجتماعي شخصیت دی او دریم لکه څنګه چې موږ مخه وویلې چې دی یو ډېر د مثبت فکر لرونکی دی. نو که سړی ورسره هر څومره کیني نو تل به ترې ډېر نوي څه واوري او نوي څه ترې زده کولی شي او هېڅکله به ستړی نه شي د دې د خبرو نه او د دې د ناستې پاستې نه به تنګ نه شي. نو زه خپله د ډاکټر صاحب شیرولی شیر په پیژندګلوۍ په دوستۍ او په ناسته پاسته باندې ویاړم. دا د یو افغان ډاکټر د مینې، انسانیت او بریا کیسه وه. د ډاکټر شیرولی شیر ژوند موږ ته دا راښیي چې مینه، هڅه او باور د انسان د بریالیتوب تر ټولو ستر ځواکونه دي. دا وه د مهربانه انسان د ژوند کیسه. تر بیا ښې چارې.